احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو درې اذکار راغلي دي، یو درې قسمه کلمات راغلي دي چې هغه درې قسمه کلمات او هغه درې اذکار موږ وکړو. الله رب العالمین فی زمونږ فمیلیونونو ګناهونه معاف کوي، صغیره ګناهونه، فارضونه فلکونو ګناهونه فی الله زمونږ معاف کوي. یو په هغه اذکارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره، څوک چې په ورځ کې سلزل سبحان الله وبحمده ووایي نو حتت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، الله رب العالمین د ګناونه ورورجي ختمي کی اگر کده دریاب د زګ دومره. او دا حدیث امام بخاری او امام مسلم دوانو راوړی دی. دویم ذکر په حدیث کې راغلی دی چې په هغې سم الله رب العالمین زمونږ په میلیونونو ګناونه معاف کوي. حدیث کې راځي من قال حين یأوي الى فراشه، کله چې یو سړی خپلې بسترې ته خیږي او وده کیږي او په دغه وخت کې دا کلمات وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دا کلمات وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر، الله رب العالمین د دا ګناونه معاف کی اگر که د دریاب د زګ دومره. دا دریاب زګ چې دی هغه معمولی شان وګڼئ شان دي چې هغه شمارېدلی کېږي نه، هغومره ګناونه به الله یعنی بېشماره ګناونه به الله معاف کړي. یو دریم ذکر هم په حدیث کې راغلی دی چې په هغې سره الله زموږ بېشماره بلکې په میلیونونو ګناونه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما علی الارض احد، نشته دی په ځمکه په مخ د ځمکه باندې یو بنده یو کس یقولو چې هغه دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات وایي نو الا کفرت عنه خطایاه، د ده نه دا ګناهونه ورجېږي ولو كانت مثل زبد البحر، اگر که د دریاب د زګ دومره. رواه ترمذي. نو درې کلمات او درې ذکرونه شو چې الله رب العالمین زمونږ په هغې ذکرونو باندې د په میلیونونو ګناهونه معاف کوي. اولنی ذکر د ورځې سل کرته سبحان الله وبحمده ویل. دویم ذکر چې کله بسترې ته ورخیږي او دا ذکر وکړي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دریم ذکر لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. نو دا درې ذکرونه شو چې الله رب العالمین پې زمونږ په میلیونونو ګناهونه معاف کوي. حال دا دی چې په ویلو کې پې 3 منټه هم نه لګي او په ویلو کې ډېر زیات اثر